د ایراوان سوداګر. ونه و په ایراوان کې یو سوداګر و. سوداګر د مرګ په وخت خپل زوی را وغوښت، ورته ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوي، خدا وعده به راسره کوي چې الیپو ښار ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار له مړینې وروسته زلمی سوداګر کچرې په مالونو بار کړې، په تجارت پسې وبوت. له الیپو پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول، خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو، مور ته یې وویل نیت مې دی الیپو ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي، زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې الیپو ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي و چې هورې د شمشاد لرګي په ډیره ښه بیه ځي. د 40 کچرې د شمشاد په لرګیو بار کړې، د مور دعا یې واخیسته او د الیپو په لور سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې د الیپو ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې ښه ده چې دلته واړوي. مال دې کوز کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه معذور و. ګوډي کله کشک کاوه او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غل و او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وری یې د سترګو په رپ کې والوځاوه. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې د یو ساړه نغري په ایرو کې پټ کړل او څه یې تر میزونو لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخوستن ډوډۍ خوړه، ګوډی د ایراوان سوداګر ته ورغی، ورته ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډی مسک شو، ویل ساده د خدایه، دا لرګي خو دلته ډیر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې تاوان ونه کړي زه به یې د سپینو زرو په 7 کوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتېره شوه که همدا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د الیپو ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جوابه یم. نو بهتره دا ده چې اول ښار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سهار ښار ته لاړ او د خواها خوا یې سترګې وغړولې چې څوک پوه سړی پیدا کړي د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته ور وخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای یې؟ سوداګر وویل د ایراوان. بوډا وویل دلته څنګه راغلی؟ سوداګر وویل غوښتل مې د شمشاد لرګي راونیسم، دلته من په څو دي؟ بوډا ورته کړه نیکبخته، که په ټوله الیپو کې وګرځې چارک به یې پیدا نه کړې. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دي، په نخودو مسقال خرڅېږي، نخود په 10 پیسو دي. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه یې مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته 3 کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسي. تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي، د آشپزخانې آشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو، په آشپز پسې ورغی، ورته ویل د دغو غلو له شره مې بچ که. آشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم چې که عمل ورباندې وکړې نو په خیر دی ده. ته داسې وکړه چې نن ماخوستن له خپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ که او سوري ته غوږ ونیسه. د دیوال د بلې خوا کوټې ته به 3 واړه غله راشي. په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګی دی او دریم په یو پښه ګوټ دی. دوی به د بیلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه، د غلو پر ځای ورباندې عمل وکړه. سوداګر د آشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږ یې ورته ونیوه. ساعت پس یې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بیلارو پیر ته وویل چې د ایراوان یو سوداګر 40 وریه شمشاد لرګي راوړي دي، موږ ورته ویلي دي چې په 7 کوزو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بیلارو پیر ورته کړه دا سړی د ایراوان دی، ډېرې سړې تودې لیدلې دي،
د تاسې به ډیر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسې 7 چنده چالباز دی. که یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای 7 کوزې ورږې غواړم، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس لا فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل خدای دې انصاف درکړي پیره، دې خبرې ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اوریدلې وه، سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته ویل د معاملې سړي را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډی را وباله. ګوډي ورته بیا د 7 کوزو سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل زه ډیر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پهلوانان ډیر دروند خوب لري او په همدې وجه څو ځله ورنه پادې ژوبلې شوي دي. ما ته د 7 کوزو زرو په ځای 7 کوزې ورږې را پیدا کړئ چې 4 یې د ښځینه ورږو وي او 3 یې د نارینه ورږو. ګوډي معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورږو پسې ووت چې وینیسي، خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نرښځې درک به یې معلوماوه، هغه به بیرته له ګوتو ووته وابلوته. غله پوه شول چې ورږې ورته نشو برابرولی، نو یو سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته ویل ستا کار به بس دا وي چې چیرته د ایراوان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکه. سړي همداسې وکړل. له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ. د سیوري غوندې به ورسره یو ځای وو. سړي په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار مور او لنډه دا چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلی ورباندې خبر کړل. بله ورځ یو سترګی غل سوداګر ته ور مخامخ شو. ډیره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه. له سوداګر یې د مور پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګی غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د 100 کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګی وویل څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړي، ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه، اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه دا چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. هورې غله قاضي ته وویل کله چې دغه سړی وزیږید یوازې یوه سترګه یې وه، په هغه وخت کې ما خپل یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډا یم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت، قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دکاندار پسې ورغی. بوډا دکاندار سوداګر ته وویل بیا هم د مسافرخانې آشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر آشپز ته ورغی. آشپز ورته وویل نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوډ، څوکړ او یو سترګی به د بیلارو له پیره مشوره واخلي، ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیر یې دوی ته وایي. په هغه شپه 3 واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او له سوداګر سره یې د یو سترګي غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه اوس تا رایه څه ده؟ آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل سوداګر د ایراوان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې یې ورباندې نشئ کولای، خو اوس ډیر بد را ایثار دی، دی پوهیږي چې سترګې ایستل کیږي، د ده بس دا یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به پاتیږي. سبا ته چې یو سترګی غل قاضي ته ورغی، سوداګر یې ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل ډیره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابته شي چې زما سترګه په رښتیا د ده او که نه، نو د ده سترګه هم باید وایستل شي او زما له سترګې سره وتلل شي. که یې وزن سره یو شی وو، دی رښتیا وایي، سترګه د ده کیږي. دا خبره قاضي ته پخه معلومه شوه. غله یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل. ټول وتښتېدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایراوان نوم واوري نو لکه د مڼې پاڼې ریږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او آشپز ورته موندلی وو آشپز ته وبخل او نورمالي یې په الیپو کې په ډیره لوړه بیه وپلوره. ډیرې زیاتې پیسې وګټلې او خپل ښار ایراوان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستا ارمان دې هم وخیږي.
3 مڼې راغلې له اسمانه، یوه د نکلچي، بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې نکل ته غوږ نیولی و.